د ننګرهار ولایت د دریانور په غرایزه ولسوالۍ کې د اوبو د پاکو او صحي اوبو یوه څاه تکمیل کړه، کوم چې تېرو ورځو کې موږ شروع کړې وه. اوس به قاري صاحب به دا کار لا ډېر برکتمن شي. قاري صاحب به خپله تلاوت وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم. د سیمه وه چې موږ راغلو ستاسې په هغه موجودګۍ کې هم داسې یو ښکلی او ښایسته ځای انتخاب کړی و. تقریبا که ډېر زیات کورونه دي، ډېر زیات شاګردان درس وایي، قرآن شریف درس وایي، نو دا یوه ډېره د قسمت خبره وه چې نن دلته راغلي او دغه ځای کې هم دې ماشومانو دپاره دغه ځای انتخاب کړی و. د دې کې ستاسې نیمه همکاري موږ